د بیټک ټي وي د شیشې په وساتت سره زه د خپلو عوامو ته یو عاجزانه ریکویسټ کوم چې څنګه تاسو ته پته ده چې په دې ټرافیک کې مسایل ډیر دي، خصوصا په بازارونو کې موږ ته ټرافیک ایشو ډیره ده. نو مهرباني وکړئ چې کوم خلک بازار ته راځي نو د پارکینګ استعمال کوي، بې ځایه ګاډي مه ودروئ. بل دا غریب خلک چې کوم ګاډو والا دي نو دوی ته موږ انعام کړی ده. او د ستاسو د چینل په وساتت زه بیا یو ریکویسټ کوم چې یاره دوی خپله مزدوري موږ دا نه وایو چې متاثره شي، چې دوی ته کم ځای خولی شوی دی چې بجای د دې چې په روډ ولاړي او موږ ته خلکو ته او موږ ته مسایل جوړي، نو پکار دا دی چې دوی په خپل ځای کې خپله مزدوري کړي چې کم ځای ورته ښودلی شوی دی. او د ون ویلینګ متعلق مې د والدینو ته خصوصي بیا یو عاجزانه ریکویسټ دی چې د خپلو ماشومانو لږ مخنیوی وکړي او لږ د دې تپوس کړي چې یاره دوی دا ون ویلینګ کړي یا دوی دا موټر سایکل بوته د څه دپاره یې بوته، بجای د دې چې سبا ورته کټ ته ناست وي او سر ته او جاړي ورته، نو چې د خپل ماشوم تپوس وکړي او د دې خپل ماشوم د دې جانلیوا د دې لوبې نه منې کړي او چې خدا نخواسته د ټول عمر هغه محتاجه شي، معذوره شي یا خدای دې نه کړي هغه مړ شي. نو مهرباني وکړئ زما بیا مې ستاسو د دې چینل په وساتت د والدینو ته عاجزانه ریکویسټ دی چې د دې خپلو ماشومانو تپوس وکړي او د عوامو ته مې دا ریکویسټ دی چې د ټرافیک قوانینو پاسداري وکړي.